دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړۍ په ګړۍ مه وایه چې زما تا وی نن زم سبا به راشم او میاشتې دې تېرې کړي کلونه دې شمېرمه ګرانو قدرمندو السلام علیکم زه یم ستاسو قربان جدلي خوږ یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د مینې د خولي سلامونه پیش کوم خورونه د ستاسو د خوښې دا څوک دي امین اول څنګه چې تاسو زموږ روزانه زموږ پروګرامونه ګورئ او خوښوئ او ستاسو په فرمایش باندې موږ کلي په کلي چم په چم ملګرو پسې ګرځو د پښتو ادب هغه ځلنده ستوري مخې ته راولو د سوشل میډیا په ذریعه باندې کوشش مو دغه خصم مو دغه په نه خورونه کې راغلی وو 400 ته 50 کې مونږ کم ځای کې ناست یو ما سره خوا کې څوک ناست دی څنګه چې زموږ د پروګرام نوم دی دا څوک دی راځه چې نیغ په نیغه ملو شو السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جی پروګرام کې تاسو مشه هر کله وایم ډیره مننه جی تاسو هم هر کله ستړي مشه استاد جی لنډه پیژنګلیو کا نوم سره د چا زوی د کم کلی زمانم صادق منزل د والد صاحب نوم رحمداد خان دی او د رزړو 400 اوسیدونکو ما دی وکه یعنی مو رزړو کې موجود ناستیو جی جی بالکل چې مینه ول ته پته لګی نه چې او یار دې دوه ستړه کړو راغلی دلته بالکل تاسو ډېر مننه تاسو ډېر لوی ستړه کړی دا ډېر لوی زیار کوشش هم کړی چې راغلی موږ تاسو ډېر منندوی مننه جی دا د صحیح شی سونه وخت نه کوي یاره خوک صاحب دا خو یو داس تاسو کوي تقریبا چې ما ته هم پته نه لګی خبرې چې شاعري څومره وخت کوم خو دا کله نه تقریبا چې دا بوایو چې بس دا سیو چې په ومه تم جمعات کې شپږم جمعات کې دا څه وخت نه چې وینو اندازه چې سیبه د اندازې مطابق تقریبا 30 سال برابرېږي اوس تر دې د مرور سره کتاب رساله یا سندرغاړي کلام ویلي نو سندرغاړو خو کلامونه ویلي دي او کتاب مې نه دی چاپ شوی داسې مشهور کلام دی چې مینوال ته رسېدلی وي او ستاسو د خولې نه هغه مطلب ورو شعر ورو چې خلکو ته پته ولګي چې یاره دا هغه شاعر ناست دی جی یو شعر دی غزل دی بلکې زمونږ د رزړو د زرشد علي استاد ضرور پلک نیاز په اواز باندې هم شوی دی او والیم نوم خو غالبا ته نه یاده مال فریب د ژوندانه را کوي غم دی بلا بلا خواږه را کوي او د پښتونخوا ګرد به پې ور نه کړم د پښتونخوا ګرد به پې ور نه کړم که یې د خاورو په ټول سره را کوي او بس اگر د استاد په شاعرانو کې داسې څوک ستاسو خوښ یا تاسو متاثر یا ستاسو د هغې هغه رنګ کې رنګ شوي د دې باره کې خو به داسې ویم چې شاعران خو زمونږ ماشاءالله د اشنغر خاوره ډېره زرخیزه او ډېره ادبخیزه خاوره ده نو په دې کې بل دا به ویم لکه زمونږ د ټولو نه نږدې ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب دی چې زمونږ تره کېږي او غالبا چې دا به صرف د تره نه چې د ماما رشته مو سره هم یو وړخ نه جوړېږي خانداني هم دغه دي دا زمونږ مشران دي یا اشرف مفتون صاحب د دې خاورې یو ډېر لوی پیداوار دی او د پښتو ادب په صفو کې د هغه نوم ډېر په زرینو الفاظو کې لیکل کېږي چې څوک یې پېژني ځکه چې د هغه لوستونکي ډېر زیات کم دي او داسې خو بیا 400 په سطح کوی نو ډېر لوی خلک دي نو د دې ټول نه متاثر وي دا زموږ مشران دي او موږ هم د دوی په لار باندې تګ خپل کوشش کوو چې یاره د دوی په لار باندې تګ وکړو اوس ډېر مینوال داسې پیدا شوي دي د سوشل میډیا په ذریعه باندې کلي په کلي لکه زموږ ګرځي آیا دا به زموږ د شاعرانو له یارې شاعره له څه وده ورکړي که نه جی بالکل دا خو یو ډیره اهمه خبره تاسو وکړه ځکه چې په دې دور کې نن سبا چې د الکترونیک میډیا کوم اړخ ته په هغې باندې که موږ دا ووایو په هغې کې د ادب اړخ ته پاملرنه د نش برابر دا وایي که چېرته په شواروس کې په 40 غنټې کې یو چینل یو غنټه پروګرام هم وکړي نه به موږ دپاره غنیمت وي ګنې نشته په دې دپاره خو زه یم چې د سوشل میډیا لار چې ده نو دا ډیره تیزه او فعاله لار ده او په دې باندې چې څومره کوشش کېږي نو دا بالکل هماغه شان ټکي پټکي عوامو ته یو شان رسي او ډېر خلک ته پیدا دي ځکه چې زیاتر خلک سوشل میډیا استعمالي او په لاس کې ده نو دا خو ډېره خبره ده او دا ستاسو ډېر ښکلي کوشش دی ډېره ښکلي زیار تاسو شروع کړی دی موږ د دې ستاینه کوو او ډېر ښکلي یو کوشش دی چې او استاد دې وخت کې ډېر مینوال زموږ د پروګرام په شبا تاسو ویني څه به راته وایي غزل ټپه چاربیته روبۍ څه به راته وایي نو غزل وبویم درته خو یو خبره ده چې ما ته په یادو باندې زباني څه یاد نه مطلب دا دی چې اکثر داسې کېږي نو په جیب کې راسره څه وي او پرده به راوباسو څه ناسبت ووایو به قدرمنو تاسو ګورئ که نه استاد چې کومې خبرو کې چې یاره سوشل میډیا په ذریعه باندې یقینا موږ خوشحالېږو په دې خبره باندې چې په هر کلي کې کم سے کم یو کس پکار دی چې هغه کم سے کم د خپل کلي د شاعرانو نمایندګي کوي راځئ استاد ته غوږ کېږو چې څه راته وایي ډېره مننه جي د غزل مطلب ده ما د دولت په جامه پټه نیستي هم ولیده ما د دولت په جامه پټه نیستي هم ولیده تا د شلېدلې ګریوانونو مستي هم ولیده ما د دولت په جامه پټه
نیستی هم ولیده تا د شلیدلې ګریوانونو مستی هم ولیده او شعر دی پکې خوږ صاحب ما ته معلومه ستا خاني وه د لومبۍ ورځې نه ما ته معلومه ستا خاني وه د لومبۍ ورځې نه ښه شوه چې تا د ملنګانو هستي هم ولیده ما ته معلومه ستا خاني وه د لومبۍ ورځې نه ښه شوه چې تا د ملنګانو هستي هم ولیده د خوشحالو کور کې دیره شي پکې ژوند تېروي د خوشحالو کور کې دیره شي پکې ژوند تېروي وخت غمونو ستا د چال د راستي هم ولیده د خوشحالو کور کې دیره شي پکې ژوند تېروي وخت غمونو ستا د چال د راستي هم ولیده او چې زمانه یې معترفه د جلال وچرې چې زمانه یې معترفه د جلال وچرې هغه دوران د هغه خلکو پستی هم ولیده چې زمانه یې معترفه د جلال وچرې هغه دوران د هغه خلکو پستی هم ولیده او څه ښکلي وختو پښتنو میندو نران زیږول څه ښکلي وختو پښتنو میندو نران زیږول نن هغه غیږو د حیا تنګدستي هم ولیده څه ښکلي وختو پښتنو میندو نران زیږول نن هغه غیږو د حیا تنګدستي هم ولیده او بل شعر دی اسمانه دا پرده اوساته مجبوره بوي اسمانه دا پرده اوساته مجبوره بوي د حق پرستو دی ادم پرستی هم ولیده اسمانه دا پرده اوساته مجبوره بوي د حق پرستو دی ادم پرستی هم ولیده او د غزل مقطع دی صادقه جونو د مخکی مین پرانستی کتاب صادقه جونو د مخکی مین پرانستی کتاب تا لا شعور کې ارتقا دروستی هم ولیده صادقه جونو د مخکی مین پرانستی کتاب تا لا شعور کې ارتقا دروستی هم ولیده ډېر ښه صادق صاحب دی وکه چې کوم مینوال مونږ ګوري لیکوال وي پښتانه وي مسافر وي سمه پیغام دی پزلی ورکول غواړي د نن سبا موږ په یو داسې ماحول کې میشته یو اوسېږو چې پیغامونه خو ډېر زیات دي خو یو مختصر خبره به ته کم ملګري بهرني ملګري دي یا په مسافرۍ کې دي نو د هغوی دپاره خو داسې چې د ټولو نه اول هغه ذمهوارۍ ترسره کول د کومو دپاره چې د خپل کور کلي نه د خپل مهلت نه د خپلو بچو نه خپلو خپلوان نه لرې تللي دي نو په هغې کې به غټه خبره دا وکړو چې په هغې کې هغه ذمهوارۍ دي چې کوم د ایماندارۍ سره تعلق ساتي چې سړی بهر مزدوري کوي او په ځان سخته تېروي نو پکار دی چې حلاله مزدوري وکړي بل هغې سره په بهر علاقو کې د خپل ملک د خپل قام د عزت خیال ساتل او پیژنګلو جوړول دا یو اهمه خبره ده په لوکل سطح باندې به دویم چې کوم ملګري لکه د دې علاقو نږدې اوسېږي د هغوی لپاره دا پیغام چې د ایماندارۍ اصول خپلول د خپل ملک او قام د خوشحالۍ خیال ساتل او په تیره د خپل کشر کول روزنه په داسې طریقه باندې کول چې هغوی د خپل قام اصول او د خپل قام طریقې کار او پیژني چې څه زموږ طریقې کار دی هغه د ادب په ذریعه باندې زیاتر ممکنه ده کوم اړخ ته چې نن سبا پاملرنه ډېره زیاته کمه ده نو موږ ووایو چې پښتانه مینوال چې کوم دي چې د پښتو نه هر څه زده کړي د پښتو په لار تګ به ورته اسان شي او راتلونکي کول به هم زموږ انشاءالله تعالی چې سرسبز و شاداب وي دغه شان اوس د وخت راکولو یو جهان مننه ډېره مننه چې ستاسو ډېره مننه قدرمنو تاسو که د کنه صادق صاحب عمر دو یقینا زموږ په ټولو نه زیاته غزل کې کافي ډېره زیاته خوښه شوه چې هغه ردیف سره په کوم مقدار لګولې وه یقینا یا خو پکې ماته نوې والې ښکارېدو یا خو د غزل کې وو قدرمندو کوشش مو دغه دی مو چې داسې مینهوالو خلکو سره کینو هغوی چې کوم لیکل کړي وي کوم خیالات وي هغه تاسو سره شیر کړو ګرځو به تر بل پروګرام پر به غواړم اجازه د خپل کیمرامین شاه سوار سکون سره چېرته م چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان